بلخ کې د کورنیو تولیداتو 15 ورځنی نندارتون پرانستل شو. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د شهروان مسؤل موسسې او د صنعت خونې له لوري د کورنیو تولیداتو 15 ورځنی نندارتون پرانستل شو. د بلخ زیبا تر سرلیک لاندې دغه نندارتون د مزار شریف ښار په روضې کې جوړ شوی دی چې د بیلابیلو کورنیو تولیدي شرکتونو او فابریکو تولیدات په بیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شوه. د دغه نندارتون په لاره اچونکی سمرالدین شرفزاده د خپلې خوښۍ سربیره وایي له یاد نندارتون څخه یې موخه کورني تولیداتو ته وده ورکول او بازار موندنه ده. نوموړی زیاتوي یاد نندارتون کې چې بیلابیل تولیدي او صنعتي توکي ایښودل شوي 15 ورځې به دوام عمومی. طی سلسله فعالیت‌های خود این بار نمایشگاه بزرگ بلخ زیبا را در ولایت بلخ به خاطر حمایت از محصولات داخلی کشور برآ بندازد که خوشبختانه امروز شما شامل شاهد افتتاح از این برنامه بودین و این نمایشگاه در حدود 70 غرفه را ما از محصولات اینجا داریم با خود که همه ایشان محصولات خود اینجا آوردن. په همدې حال کې د بلخ د صنعت خونې رئیس امام الدین سنایی زاده پر اسلامي امارت غږ کوي چې په کورنیو محصولاتو باندې لګېدلې مالیه معاف کړي او د وطني تولیداتو د غوړېدو لپاره باید معیاري نندارتون ځای جوړ کړي. ما خواهان از امارت و مسئولین امارت اسلامی هستم که جلوگیری از واردات مشابه باید که سر واردات مشابه تکتانه بلند شود و تولیدی که در داخل سرش مالیه است باید معاف گردد. ایجاد محل نمایشگاه دائمی باید یک جای محل نمایشگاه دائمی ما باید داشته باشیم. امروز ما شما میبینیم که این جای لازم نبود که نمایشگاه در یک فضای تنگ باشه، باید یک فضای آزاد باشه. ما به خاطر از اینکه جایای صحیح و مناسبی را در ولایت بلخ به خاطر نمایشگاه دائمی نداریم، از مسئولین امارت اسلامی خواهش ما است که وفقا مسئولین ولایت بلخ و مقام ولایت بلخ و ریاست‌های مربوط سکتوری که باید یک جای مناسب برای نمایشگاه دائمی برای ما در اختیار ما بیت سرمایه گذاری خود ما صنعتکارا میکنیم، آماده میکنیم، تهیه میکنیم و با برگزاری نمایشگاه برای عامیش در ولایت بلخ یک افتخار دائمی میباشد. ورته مهال یو شمېر غرفه لرونکي د دغه ډول نندارتونونو په لاره اچول ګټور بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ملي سوداګرو ملاتړ وکړي تر څو وکولی شي خپل تجارت ته وده ورکړي. دوی زیاتوي د حکومت مسؤلین دې له بهرنۍ هیوادونو څخه د بې کیفیته محصولاتو د صادرولو مخنیوی وکړي تر څو خلک له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. راه اندازی برنامه ها و این نمایشگاه خیلی مفید است به تولیدات وطنی و تولیدات داخلی کشور و ما از دولت این خاص مایی است که این رقم نمایشگاه ها را زیادتر راه اندازی کنه تا ما بتانیم محصولات خود به نمایش بگذاریم. و یک خواهش دیگه از دولت که ما داریم این است که امی تولیداتی که وارداتی که از خارج از کشور صورت میگیره اونمو یک ذره تکسی هاشون بلند کنن چون بسیار اصلای بی‌کیفیت و مواد بی‌کیفیت داخل وطن میکنن. همداراز له یاد نندارتون څخه بلخي لیدونکي او کتونکي خوښ دي وایي له واکمن حکومت څخه هیله کوي چې د هیواد په هر ولایت کې د ورته ډول نندارتونونه جوړ کړي تر څو پټ او پنهان کورني تولیدات را برسېره شي ولسو نړیوالې وویني. دا یو ډېر ښه اقدام دی، دا یو مثبت اقدام دی. زه د اوسني نظام نه غوښتنه کوم چې همدغسې نمایشګاوې د افغانستان په هر ولایت کې پرانیزي تر څو هغه پټ استعدادونه یا هغه پټ صنایع چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلي د هغو څخه لیدنې وکړي او ځان ته ښه بازار پیدا کړي. تشکر میکنم از تولید کننده های داخلی وطن. واقعا ممنون هستم، خیلی چیزای جالبی دیدیم، انواع و اقسام لبنیات و قالین‌های وطنی، تمام چیزایی که بگوین وطنی است. من خواهش میکنم از تمام شهروندان شهر مزار شریف بالخصوص افغانی‌های عزیز ما که از تولیدات وطنی استفاده کنند. د یادونې وړ د شیروان لمریز کال کې د کورني تولیداتو د دوهم لوی نندارتون دی چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې جوړ او پرانستل کیږي.